دوستانو تاسو ته یو خبر درکو چې د پښتو مشهور اداکار جهانگیر خان هم په تبلیغ کې لاړو. د هغه څه داسې ویډیوګانې د سهار نه په سوشل میډیا باندې چلیږي چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري هم چې هغه په جومات کې د تبلیغیانو سره ولاړ دی او هغې سره بیا خلکو دغه لیکلي دی چې جهانگیر خان اخر هم د الله تعالی په لاره کې لاړو او هغه په تبلیغ کې قبول شو او 4 میاشتو ته هغه اراده وکړله. دوستانو دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې چلیږي او د جهانگیر مینوال هم دا وایي چې جهانگیر خان د الله تعالی لاره خپله کړله او هغه په تبلیغ کې لاړو. نو دوستانو دغه باره کې موږ له تاسو سره حقیقت شریکو چې دا څه خبره ده چې یو دم جهانگیر خان غټه ګیره او داسې پټکې وهلی دی او د الله تعالی په کور کې ولاړ دی او خلکو ته دعوت ورکوي. نو دغه باره کې موږ له تاسو سره ټول حقیقت شریکو. دغه خبر خو د سحر نه په سوشل میډیا باندې چلیږي چې جهانگیر خان په تبلیغ کې لاړو او هغه دغه فلمونه پرېښودل. خو د دې شاته یو بله خبره ده چې هغه موږ له تاسو سره شریکو چې جهانگیر خان دغه ګیټ اپ د پښتو را روانې ډرامې دپاره کړی دی چې د هغې نوم دی دا لار د کامیابۍ ده چې د دې لیکوال سعید تکالی دی او دا به ډیره زر د سعید تکالی اپیشل چینل نه ریلیز کیږي او په یوټیوب باندې به وړاندې کیږي. دوستانو جهانگیر خان دغه باره کې وویل چې ما ډیرې داسې ډرامې وکړلې چې په هغې کې ما عوامو خاص کر پښتنو ته دغه سبق ورکړلو چې هغه که غلطه لار خپلوي نو غلط به یې انجام وي او که ښه لاره خپلوي نو ښه به یې انجام وي. دا یو داسې ډرامه ده چې خاص کر د تبلیغیانو باره کې ده چې ټول عمر تبلیغیانو ښه منډې ترړې وهلې دي او د هغوی دغه منډې ترړې د هیچ چا نه پټې نه دي. نو دغه ډرامه هم د تبلیغیانو باره کې ده چې جهانگیر خان پکې د تبلیغیانو ګیټ اپ کړی دی او دغه ډرامه خاص کر د هغه خلکو دپاره ده څوک چې تبلیغ ته سپک ګوري. نو په دې کې یو ښه میسج دی او د تبلیغیانو هغه ښه کارونه یې رامخته کړي دي چې هغه هر چا ته ښکاري خو عمل پرې نه کوي. نو دغه ډرامه به ډېره زر په یوټیوب باندې ریلیز کیږي او دغه خبر چې چلیږي چې جهانگیر خان تبلیغ ته لاړو نو دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. موږ تاسو سره دغه حقیقت وړاندې کړو. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې معلومات دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.